نوې لار. د نوې لار خپرونې درنو مینوالو سلام. په دې وروستیو کې ولسمشر غني په مکرر ډول وایي چې موقت حکومت نه مني او دی به واک یوازې هغه ولسمشر ته سپاري چې د ټاکنو له لارې واک ته رسیږي. ولسمشر غني دغه خبرې له هغه وروسته کړي دي چې په دې وروستیو کې په موقت حکومت بحثونه پیل شوي دي. ځینې سیاستوال او دغه راز د سولې د چارو شنونکي وایي چې موقت حکومت یو هغه انتخاب دی چې په دوحه کې پرې خبرې کېدلی شي. ان د افغانستان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړي هم وویل چې موقت حکومت یوازینۍ لاره ده چې نظام پرې ساتل کېدلی شي او ارزښتونه پرې ساتل کېدلی شي. ځینې کسان وایي چې طالبان او حکومت دواړه موقت حکومت ردوي، نو ښایي امریکایان یا بل څوک د دې تر شا وي چې موقت حکومت وغواړي. لا بل اړخه که ولسمشر غني په دې ټینګار کوي چې واک به یوازې نوي ټاکل شوي ولسمشر ته سپاري، هغه ولسمشر ته چې هغه په ټاکنو کې بریالی شوی وي، نو د دې معنا دا ده چې 4 کاله به نور هم د سولې پروسه بریالي کېږي نه، یعنې 4 کاله به نور هم جګړه وي یا به طالبان راځي د حکمتیار صاحب شان د کابل په یوه څنډه کې باړه وي، 4 کاله به انتظار کوي، بیا به په ټاکنو کې برخه اخلي او بیا به واک ته د رسېدو هڅه کوي، چې شنونکي وایي دا ناممکنه چاره ده ځکه چې طالبان له قوي زاویې څخه خبرو ته داخل شوي او واک او ځواک کې زیات دی، نو ځکه دا چاره ناشونې ده. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر غني ته دا پیغام رسېدلی چې نورې د واک وروستۍ ورځې دي؟ او ولسمشر غني په دغو څرګندونو سره چې وایي واک یوازې نوي ټاکل شوي ولسمشر ته سپاري، د دې خبرو معنی څه کېدلی شي؟ بلاخره د افغانستان د سولې پروسه کوم لوري ته روانه ده او څومره هیله ورته شته؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو 2 درنو مېلمنو سره خبرې کوو. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نصرت الله حقپال او د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب. خپلو دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. پیل له ښاغلي اقبال صاحب نه کوو. اقبال صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. فکر کوئ چې ولسمشر غني ته دا پیغام رسېدلی چې نورې د واک موده ختمیږي او کم وخت پاتې دی، نو ځکه هغه دغه ډول څرګندونې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ویدي صاحب سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. په دې وروستیو کې د ولسمشر غني ډېر سخت نارام او اندېښمن ده. داسې کوم ځای کې چې په اصطلاح ضرورت هم نه وي، نو دی دا غږ پورته کوي چې زه به واک منتخب ولسمشر خپل ځای ناستې ته انتقالوم. دا که جلال آباد کې وو، که له CNN سره په مرکه کې وو، او که پرون د کابل پوهنتون کې چې د کوم پریزنټیشن هغه خپلو همکارانو ته چې ارګ نه راغلي ورکړی وو، دا ټول په دې دلالت کوي چې ولسمشر غني ته پیغام رسېدلی او په اصطلاح اصلي پیغام ورسېدلی دی، نو ځکه دی سخت نارام او په اندېښنه باندې ده. داسې ګزارشونه هم خپاره سو، ځینو مشرانو هم دا خبره وکړه چې ګرڅه دغه غوښتنه د خپله کړې وه د پاکستان د صدراعظم له لارې عمران خان او د ځینو امریکایي چارواکو له لارې چې طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې که دوی د 1 یا 1.5 کال لپاره دی د سرپرست یا موقتې ادارې د مشر په توګه ومني، چې هغوی له خوا نه رد شو. نو زه فکر کوم چې دا وروستی سفر چې زلمي خلیلزاد لره افغانستان او منطقې ته، نو اوس خو طالبانو دا پیغام رد کړل. مطمئن یم چې ده ته به دا پیغام رسېدلی چې اوس خو دا رد شو، نو ته څه کول غواړې؟ بالاخره دا پروسه خو باید مخته لاړه شي. خلیلزاد هم ځینې مهمې خبرې کړې وې چې دا ځل باید د ډېرو مهمو او اساسي توافقاتو پرمختګونو شاهدان باید اوسو. نو همدغه دلیل دی چې ولسمشر نارامه ده، اندېښمن ده، ځکه د ده راتلونکی سیاسي حالت معلوم نه ده، ګونګ ده. نو دی هم هڅه کوي چې فشارونه راوړي، په اصطلاح ډېر غټ شي، په وړاندې ودرېږي چې یو څه امتیاز ده ته ورکړل شي، ځکه دی باید مطمئن شي چې د ده راتلونکي سیاسي څه ډول ده او برخلیک به یې څه وي. نو همدغه دلیل ده چې هر چیرې او په هر ځای کې
د په اصطلاح لومړی وروستۍ خبره همدغه ده چې زه واک خپل منتخب ځای ناستې ته انتقالوم. نو دغه د ده داخلي نارامي، نارضایتي او اندېښنه څرګندوي. که د موقت حکومت بحث هم بیخي ترې وباسو، یو طرف ته یې کړو، فکر کوئ چې دا ممکنه ده چې سوله دې هم وشي او ولسمشر دې په واک کې د دغه دورې تر پایه پورې پاتې شي؟ نه، ویدي صاحب په دې باندې خو موږ ټول پوهېږو، خپله ولسمشر غني، امریکایان، طالبان او په اصطلاح هر عاقل او بصیرت لرونکی پوهېږي چې دا دوه متضاد څیزونه دي چې هم د ولسمشر غني په قدرت کې پاتې شي، واک کې دې پاتې شي، له اوسني ماهیت سره او هم د سوله وشي. تاسو پوهېږئ چې دا جګړه چې د 20 کلونو راهیسې روانه ده، دغه اصلي منطق او دلیل د جګړې دا ده چې دغه اوسنی نظام د بهرنیانو حضور د دې نظام بڼه دا هغه څه چې دا د جګړې مقابل لوري ته چې هغه د طالبانو تر عنوان لاندې خو د افغانستان د ولس یو لویه برخې ته د منلو نه و او دوی له خپل ارزښتونو، عقایدو، اصولو او فرهنګ سره په ټکر او یرغل باله. نو دا جګړه په همدغه خاطر روانه وه، په لسګونه زره قرباني واخیستل او لا هم روانه ده. نو اوس چې د دغې جګړې د ختم لپاره د امریکایانو دا اقدام وکړ، طالبانو هم ورسره په اصطلاح ومنل او تر دې ځای خبره مخته لاړله، دا څنګه یو معقول انسان ومني چې هم د اوسنی نظام ولسمشر غني دی هم په واک او قدرت کې وي او طالبان دې راشي او سوله دې وکړي. او طالبان داسې کمزوري دریځ نه هم خبرې نه کوي، یعنې داسې ضعیف دریځ نه دي چې له مجبوریت نه راغلي دي سولې ته یې غاړه ایښې ده او غواړي چې د ولسمشر غني تر واکمنۍ لاندې په اصطلاح راسي او تسلیم شي، ځکه هغه د هغوی له نظره د تسلیمۍ په معنا ده. نو دا ناممکنه خبره ده، په دې باندې دی هم پوهېږي، امریکایان هم پوهېږي، د افغانستان ولس هم پوهېږي، ټول سیاستوال پوهېږي. خو زه فکر کوم چې د ده اصلي نیت او هغه انګیزه دا ده چې ده ته باید یو سهم معلوم شي او برخه باید معلومه وي، یعنې د ده راتلونکی سیاسي سهم معلوم وي. تر اوسه داسې ښکار لکه چې دی بیخي بې برخې وي او د ده سهم هېڅ تعریف شوی نه ده چې ده ته به څه ورکول کېږي، ده سره به څه کېږي، څه نه کېږي، او د ده په اصطلاح ټیم بسته په همدغه حالت کې ده. نو همدغه په خاطر ده چې دوی هغه متل په اساس په اصطلاح مخته ځي چې وایي مرګ ته یې ونیسه چې تبې ته راضي شي. نو تر اوسه اوس د مرګ مسله یې نیولې ده چې تر څو تبې ته هم مقابل لوری حاضر شي. بلې د ده سهم به څه وي، د څه په لټه کې دی؟ یو داسې بحث هم شته چې ګواکې د خپله یوه طرحه جوړه کړې چې په هغو کې د حکومت د موقت حکومت خبره شوې او پکې وړاندیز شوی چې دی به مشر وي د دغه موقت حکومت، وایي حتی دغه طرحه یې عمران خان سره هم شریکه کړې وه. د څه ډول قدرت په لټه کې دی یا د څه ډول سیاسي راتلونکي په هڅه کې دی، په لټه کې دی؟ ښه، که ولسمشر غني او د ده ټیم په اصطلاح پرېښودل شي په خپل سر، خو د دوی طرحه او غوښتنه دا ده چې نظام، حکومت او اقتدار د همدغه فعلي وي چې ولسمشر غني په راس کې او د ده هغه نازولی ټیم په اصطلاح حاکم او له قانون نه معاف. طالبان هم د حزب اسلامي غوندې یا د حکمتیار صاحب غوندې راسي او بس چېرته یو دیره ورته ورکړي، یو مقدار پیسې، یو مقدار اساکر، امتیازات ورته ومني، ځینې مشاورتونه او وزارتونه به ورکړي، بیا چې طبیعت خټه شو هغه به بېرته بالاخره په ډېره سادګۍ سره منفک او عزل کړي، دغه امتیازات به هم پرې بند کړي. یو اولې نه ارمان او غوښتنه او په اصطلاح هدف پیدا ده. که دا نه کېږي، دوم شی چې دوی هغه طرحه کې د موقت حکومت طرحه همدغه جوړه کړې وه، نو د ده هدف دا و چې هماغه که یو کال یو نیم کال دوره وي، دی باید د هغې موقت ادارې د مشر په توګه وي او دغه دوره به په اصطلاح دی تکمیلوي چې هلته هم د ده اهداف و چې بیا به په داسې دا شرایط مخته یوسي، په اصطلاح وضعیت به داسې مدیریت کړي چې که چېرته یو راتلونکي ټول شموله نظام ته ځي، نو بیا هم د دوی اقتدار به اول وي، په اصطلاح دا یو ټیم به په سر کې وي چې هغه د طالبانو لخوا هم رد شو او د امریکایانو لخوا هم حتمن رد شوې ده. او دی اوس وایي چې نو خیر نه دغه وشو نه هغه وشو، دا دواړه غوښتنې یا په اصطلاح طلبات چې ده لرل هغه دواړه ونه منل شو. نو اوس د ده برخلیک، د ده د ټیم برخلیک بیخي معلوم نه ده. همدغه ده چې پسپخۍ بنده کړې ده چې زه واک زه یو منتخب ولسمشر ته سپارم.
دی پوهېږي چې دا ناممکن خبره ده، ولې دی ټینګ ده چې سل نیولي دي چې 50 خو ور ورسېږي، 10 خو ور ورسېږي. زما برداشت او تحلیل دا ده چې د ده اصلي اندېښنه او تشویش دغه مسله ده. بله، او که په یو حکومت توافق کېږي، البته دایمي حکومت، مثلا تصور دا دی چې نه به اسلامي جمهوریت وي، نه به اسلامي امارت وي، بلکې اسلامي دولت به وي، په دغسې حکومت کې ممکنه ده چې ملا هیبت الله او اشرف غني د ګډ کار وکړلی شي؟ زه فکر کوم نه، ګډ کار ناممکن خبره ده. دلیل یې دا ده چې طالبان اوس د یو عیني واقعیت په توګه چې نړۍ یې منلې ده او خپل ولسمشر غني یې هم مني، د مېرمن ورته تېره ورځ ویلې چې زموږ ورونه دي. دا به په 20 کلو کې شاید لومړی ځل وي چې دوی دغه ډول اظهارات کړي دي. او بل ولسمشر غني تاسو پوهېږي چې هغه ولسي بیس نه لري، ولسي بنسټ او قدرت نه لري، چې کله د دغه به اصطلاح تشریفاتي یا رسمي قدرت چې هغه هم د امریکایانو په ملاتړ ورته سپارل شوی، کله دې لویږي، ما ته بعید ښکاري چې نور دی د یو ټیم په توګه، دی د یو طرف په توګه یا د یو ولسي استازي په توګه چې د یو جهت استازولي وکړي، دا لرې برېښي. دا یو عیني واقعیت ده، دا ټول مني. ځکه که موږ حزب اسلامي وګورو، که جمعیت وګورو، که دوستم و محمد نور اسماعیل خان یا داسې نور اشخاص، یا ښه یا بد، خو بالاخره ولسي اساس لري او یو ډېر یو شمېر ولس یې تر شا ولاړ ده. لیکن د اشرف غني تر شا خو یوازې د خپل ټاټوبی لوګر کې 100 کسه نه درېږي. هغه په خاطر دا بعید ښکاري او دی په دې پوهېږي چې که خبره هغې ته رسېږي نو ما نور سیاسي عمر په افغانستان کې پای ته رسېدلی، دی مجبور ده چې بیرته به یا اروپا یا واشنګټن ته ځي، وي هغه خپلې معلمې ته به مخه کوي که هغه هم تقاعد شوی نه وي. نو که د اوږدمهاله هدف په لټه کې نه دی، همدغه ستاسو له خبرې همداسې ښکارېږي چې په راتلونکي اوږده کې په خپلو ګټو پسې نه ګرځي، یوازې په لنډ مهال کې یا اوسنی دولت غځوي یا د موقت ادارې مشري غواړي، تر دې ورهاخوا یې څه هدف نه دی؟ ګورې، په قانوني لحاظ هم شخصا رئیس جمهور غني لپاره خو تاسو پوهېږي چې دی نور د کاندیداتورۍ حق هم نه لري. لیکن د دې تر شا یوه حلقه راتاو شوې ده چې هغه حلقه غواړي همدغه ټیم چې اوس د ده په محور راټول ده، په اصطلاح دی د یو قاید په توګه وي، خو هغه ټیم او هغه حلقه به اقتدار او حاکمیت مخ ته وړي. د دې د ټیم برنامه دا شی ده، لیکن د ده شخصي برنامه همدغه یا 15 کاله باید پوره سي، یا دا ده چې که چېرته موقت د حکومت طرحه راځي نو دی باید په راس کې وي. نور خو په قانوني لحاظ هم دی اجازه نه لري چې په د قدرت پر اس کې پاتې شي. لیکن ټیم یې دغه طرحه او دغه اشتیا لري. هغه تاسو پوهېږي چې له ده وروسته هم ځینې ګزارشونه چې د دوی له داخل نه بیرون ته راوتلي او دوی یو کاندید باندې اتفاق د نظر لري چې کله ولسمشر غني دوره پای ته رسېږي نو دا به بیا د دې ټیم کاندید وي او د دوی اقتدار به ادامه پیدا کوي. هغه د ټیم طرحه او د ده طرحه همدومره ده. لیکن د ده اصلي تشویش دغه 15 کلو لپاره ده چې بالاخره به دا 15 کاله دی څنګه پوره کوي، یا د همدغه نظام ادامه او یا دا ده چې د موقت حکومت په راس کې به هم دی وي. بله، او په دوحه کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې ښکارېږي چې ډېرې سړې دي، حتی د دواړو اړخونو ټیمونه تکمیل شوي نه دي. د حکومت ټیم هم لا نیمګړی دی، ځینې غړي نه دي ورغلي، او د طالبانو د ټیم مشر او ځینې نور غړي هم نه دي ورپوره شوي. تر کله به دغه اول دغه سوړوالي لامل څه دی او تر کله به دغسې سړې خبرې روانې وي؟ ویدي صاحب، تاسو پوهېږئ چې د دواړو ټیمونو ترمنځ ډېره قوي د بې باورۍ او د بې اعتمادۍ فضا ده. یعنې په کم طرز د فکر او اراده چې طالبان مثال راوړاندې کېږي او غواړي په هغه مسایلو خبرې وکړي، دولتي پلاوی اصلا علاقه نه لري چې په هغه باندې بحث وکړي او هغه ته په اجنډا کې شامل کړي. او تاسو پوهېږئ چې د حکومت اړخ هم غواړي چې څومره یو ورځ هم که ځنډېږي غنیمت یې ګڼي، د بین الافغاني خبرې یو چانس او یو فرصت یې ځان ته ګڼي. یعنې د دوی علاقمندي قطعا نشته، دوی په دې باندې خوشحاله دي. په مقابل لوري کې د طالبانو تحریک هم په دغه اجنډا باندې علاقه نه لري، نه غواړي چې په دې بحث وکړي او په اصطلاح زیات وخت یې ګڼي. هغوی هم ډېر صابر دي، لکه یو اطمینان چې ورته ورکړل شوی چې هغه د مونږ خو 80-90 سلنه د افغانستان خاوره په لاس کې ده او په اصطلاح عملا
یو قدرت یو، موازی یا موازینه ورپورته قدرت یو، هغوی هم علاقمندي نه ښیي. او تر دې ځایم چې خبره رسېدلې خو نه د طالبانو ابتکار او اراده وه او نه د افغان حکومت، خو له اساسه نه وه. دا د امریکایانو د متحده ایالاتو د دوی د متحدینو سیمه ییزو متحدینو فشارونه و هڅې وې چې تر دې ځای خبر را ورسوله. اوس هم که د امریکا متحده ایالات فشار را نه وړي په دواړو لورو باندې، په ځانګړې توګه په حکومتي لوري باندې، زه فکر نه کوم چې شاید حتی نورې غونډې دوی سره وغواړي په خپل سر ترسره کړي. او بله خبره چې دلته روانه ده، زه ګمان کوم چې د طالبانو د تحریک ځینې مشورې او مجالس په پاکستان په خپل رهبري سره هم روان دي. پردې تر شا په ځینو طرحو حتی کېدای شي امریکایانو کار وکړي چې دا د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو ته په میز واچوي چې وروره دغه توافق ته او دغه جوړجاړی ده، داسې جزئي په اصطلاح تغییرات که پکې راشي رابسي، نور به دوی ته ووایي چې تاسو بس په دغه توافق اعلان کړئ چې موږ په دغو مسایلو اعلان وکړو. ځکه که دوی خپل سر ته پرېښودل شي دا به ډېره بعید وي چې دوی وتوانېږي په یو شي د توافق وکړي چې په اصطلاح هغه ته د سولې نوم ورکړل شو او د دوی مشرتابه دې وویني. نو زه ګمان کوم چې شاید امریکایان، د امریکایانو متخصصین او مشاورین، د دوی سیمه ییز ملګري که پاکستان ده او که ځینې نور هیوادونه دي، مطمئن یم چې په کومه طرحه به لګیا وي چې دا دغه هیات ته د میز په سر واچوي او ورته وایي چې تاسو دا اعلان کړئ چې موږ په دغه توافق وکړو. بله. او امریکا کې د واک لیږد روان دی، د دغه جنورۍ کې به تکمیلیږي. فکر کوئ چې د امریکا داخلي بوختیا د دې سبب شوی چې یو ډول د افغانستان د سولې پروسه سست او سړه شي؟ ښه، د سولې پروسه خو تاسو پوهېږئ چې د دوه څه کم 3 کلو را په دې خوا چې روانه ده، همدغسې په اصطلاح نوساني حالت یې لري. کله به لږ څه ناڅه ګرمه شو، کله به سره سړې سولې. یعنې یوازې دا د قدرت د انتقال دوره نه ده چې دا خبرې پکې سړې شوي. دا 3 کلونه را په دې خوا چې روانې دي دغه حالت لري چې کله څه ناڅه ګرمې او څه ناڅه سړې. او تاسو پوهېږئ چې متحده ایالات خو یو ډېر پوخ او پیاوړی دولت او ملت ده. هغوی یعنې د دې لپاره ځانګړي ادارې، بنسټونه او اشخاص لري چې هغوی حتی هېڅ د امریکا دننه لوبو کې دخیل نه وي، یعنې هغوی کافي وخت لري. ولې بیا هم د شک پرته چې مشرتابه یې څه ناڅه په ذهني لحاظ مصروف دي، په کور دننه کشمکش چې په امریکا کې روان ده او د واک لیږد مسله ده او هلته هم اختلافات جوړ دي، طبعا دا مسله متاثره کوي. لیکن یو شی چې باید ووایو، که نوې اداره راځي، که د ټرمپ اداره ده، تر ډېره چې موږ پوهېږو او دوی خپل موقفونه څرګند کړي، د افغانستان د سولې په پروسه کې د دوی په پالیسۍ، د دوی په سیاست کې ډېر زیات توپیر نشته ده. ولو ولسمشر غني دې ته امیدواره ده چې که بایدن راځي نو دې کې شاید بدلون راشي. بله. وقتپال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبرو پیل هم وشو، مګر ناامنۍ، وژنې، چاودنې، بمبارۍ همغسې روانې دي، هره ورځ پیښې وي. دا د سولې له پروسې سره لومړی تړلي او که نه دي تړلي، او څه تاثیر لري ستاسو په نظر د سولې په خبرو؟ وایي صاحب، اول خو زه باید ووایم چې دا ډېر یو سخت او تریخ ژوند ده چې افغانان یې تجربه کوي، چې هم د سولې خبرې روانې وي، هم هره ورځ او هر ځای هر فرد مباح الدم ده، وژل کېږي، د جګړې لوري استخباراتي کړۍ د خپلو اهدافو لپاره د دې ګټه اخلي. خو دې سره مستقیم تړاو شته، هېڅ امکان نه لري چې د سولې، ځکه دا یو لویه مسله ده، دا به د افغانستان سیاسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي څیره تغییروي که دا پروسه بریالۍ کېږي. یعنې که ووایم چې یو نوي افغانستان ته موږ ورداخلېږو، لکه همداسې چې په 2000 لومړي کال کې افغانستان یو نوی ژوند پیل کړ، نو که دا پروسه بریالۍ کېږي، موږ به بل نوی ژوند ورپیلوو په نوې بڼې سره، په نوو ارزښتونو، نوي لیدلوري. دا چې ښه دي که بد دي هغه بېل بحث ده، ولې یو نوی پړاو ته ورداخلېږي، د 20 کلونو نه متفاوت حالت ته ورداخلېږي. نو د دې سولې پروسې مخالفین هم لري، په سیمه کې سیمه ییز دولتونه، په کور دننه افغانستان کې موافقین هم لري. نو دا دواړه لوري هڅه کوي چې یو لوری په اصطلاح په بل فشارونه راوړي، او یا د دې د بریالیتوب لپاره یا د دې پروسې د ناکامۍ لپاره له هرې ممکنې وسیلې کار اخلي، چې یوه غټه وسیلې همدغه هدفي وژنې او ترورونه دي چې یو لویه غوغا یې په افغانستان کې جوړه کړې، او ټول ولس په اصطلاح په چغو بغارو ده چې دا باید ودرېږي. له ښاغلي نصرت الله حقپال په مننې. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته خپل بحث ته راځو. کاروبار د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟ د نړۍ مشهور کمپنۍ څنګه چلیږي؟ د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه. دغه خبرونه هر یک شنبه د مازدیګر 4 بجې له سپوږمۍ رادیو مه هېروئ. بیا هم ښه راغلاست. اوس سره د سکایپ له لارې د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب دی. حبیب صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. ستاسو په نظر د ولسمشر د دغو څرګندونو لامل څه کیدلی شي چې وایي واک به یوازې نوي ټاکل شوي ولسمشر ته سپاري؟ فکر کوئ هغه ته دا پیغام رسېدلی چې نور وخت پوره شوی یا موقت حکومت راتلونکی دی او دی باید ومني؟ سلامونه وحیدي صاحب، تاسې ته او د سپوږمۍ رادیو محترم اوریدونکو ته. د وروستیو بدلونونو ته په کتو سره چې کله خلیلزاد افغانستان ته راغی، ولسمشر لیدنه رد کړله، یا دې ته ورته د ولسمشر د وروستۍ څرګندونې چې CNN تلویزیون سره وکړلې، یا د دې نه مخکې ځینې څرګندونې، ټولې خبرې او ټول بحث په دې کې دی چې زه غواړم واک هغه چا ته انتقال کړم چې هغه منتخب اوسي. معنا دا چې دنه غوښتنه د دې سوي چې باید دی واک انتقال کړي. په دې وختو کې مقرره دا خبره یادول د همدې معنا ورکوي، د همدې پیغام لېږدوي ولس ته. اما دا یو طبیعي خبره ده که چیرې طالبان هم دا ردوي او حکومت هم ردوي، اما دا طبیعت دی چې کله یو حکومت یا سولې طرف ته ځي، حد اقل نو دلته باید د نوي حکومت جوړښت راځي، که هغه موقت حکومت وي، که هغه عبوري حکومت وي، که هغه سرپرست حکومت وي، که هره کلمه ووسیږي. ځکه دواړه لوري اوس که چیرې طالب په دې فکر کې وي چې موږ ته د نظام وسپارل سي ټول او موږ د فاتحانه رسو، دا هم ناممکنه ده او څوک یې ورسره نه مني. او که افغان حکومت په دې باور وي چې دوی د لکه د حکمتیار د سولې ته ورته یو سوله طالبانو سره وکړي، دا هم ناممکنه ده. نو درېیمه لاره همدغه ده چې دواړه اړخونه توافق پرې وکړي، یو ګډ حکومت، داسې یو حکومت چې دواړو اړخونو ته د منلو وړ اوسي او هغه ورسپارل شوې دندې چې د توافقاتو په اساس باندې راځي، هغه دندې په ښه شکل ترسره کړي. ځکه د بون ناکامه تجربه باید تکرار نشي او دغه سوله باید موږ د دایمي سولې او ثبات طرف ته بوځي. بله حبیب صاحب، دا فکر کوئ چې ممکنه ده چې ولسمشر غني د شاوخوا 4 کاله نور هم په واک کې وي او سوله دې هم شوې وي؟ دا خو امکان نه لري، ځکه بیا د طالبانو هغه ادعا چې دوی وایي افغانستان اشغال شوی دی او دغه اداره موجوده اداره د اشغال پاتې شونې دي، نو بیا خو د طالبانو دا ادعا غلطه وه تر اوسه پورې. دا ناممکنه ده دا خبره چې زه تر کومه بریده پورې پوهېږم یا معلومات لرم. پرته له دې چې دغه حکومت لاړ نشي او ځای یو بل حکومت ته پرېنږدي، ناممکنه به وي چې په افغانستان کې د سوله رامنځته شي او د غني د 4 کاله وروستي 4 کلونه دي هغه هم په ولسمشر په توګه باندې پاتې شي. ځکه که چیرې د ولسمشر غني سره حد اقل د راتلونکي حکومت پاتې کېدل ممکن وای او یا طالبانو په دې باندې توافق درلودلی، نو بیا په ډېر اسانۍ سره دوی وربان هم کوو، دوی ځینې نورو مسایلو باندې ډېر زر توافقات کول، دلته به بیا دومره جنجالونه او بحثونه به هم نه و. خو له دې داسې ښکاري چې دوی په مطلق ډول په همغه خپل طرز تفکر باندې چې دوی لري، دغه حکومت یو فاسد حکومت دی، دغه حکومت نور د کار وړ نه دی او دا د بهرنیو لاسپوڅی حکومت دی. نو کله چې دغه طرز تفکر سره طالب خبرې کوي، نو بیا ناممکنه ده چې د همدغه حکومت د چتر لاندې دوی بیا وخت دي. نو بیا معنا دا لري که چیرې سوله نه کېږي او ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي، نو معنا دا چې موږ هغه پخوا کلونه چې کومه جګړه درلودله ممکن تر هغې لږ شدیده اوسېږي او تر دې به حالت نه یوازې دا چې ښه کېدو طرف ته لاړ نه شي، نور به هم بد کېدو طرف ته لاړ شي او ممکنه ده په هغه حالت کې ولسمشر غني وکولی شي د بهرانیانو د سپورټ په موجودیت کې 4 کاله پوره کړي. بله ولسمشر هم به دا درکوي چې دغه څه ناممکن دي، خو بیا هم ټینګار پرې کوي. د څه په لټه کې دی ولسمشر غواړي څه لاسته راوړي په دغه دریځ او په دغه خبرو سره؟ زه فکر کوم پرته له دې چې دوی څه وخت مخکې
ځینې یادونې شوې وي د موقت حکومت او د ځینې رسنیو د وینا په اساس باندې چې ولسمشر ګوندي غوښتنه کړې ده 13 میاشتو لپاره چې دی باید د موقت حکومت مشر شي چې هغه د طالبانو لخوا رد شوې ده. د ولسمشر خپله وینا ده د هغه د وینا له مخې تر 6 میاشتو د بهرنیانو د سپورټ نه پرته د حکومت نشي پاتې کېدلی او تاسو ولیدل د بیلګې په توګه د خندهار والي وویل چې 80 سلنه پولیس دندې پرېښي دي. عمومي ذهنیت هم همدا دی چې دا حکومت نور نه پاتې کېږي. نو په دغسې یو حالت کې بیا داسې توقعات کول پرته له دې چې دا وغواړي طالبانو ته ښکاره کړي چې موږ ته یوازې د موقت ادارې مشري راوسپارئ، نور موږ هېڅ نه غواړو. اما دلته بحث دا دی چې امریکایان ډېر زیات جدي نه ښکاره کېږي، خو که چېرې دوی واقعا هم جدي وي نو امید لرو چې دغه ځل کومې خبرې چې روانې دي دا باید یوې نتیجې ته ورسېږي، یو ملموسې نتیجې ته ورسېږي او هغه په افغانستان کې د ثبات راتګ واوسېږي. او کله که واقعي فشار د بهرنیانو موجود وي ممکن دغه موقفګیري هم ولسمشر بیا ونه لري. نو زه فکر کوم چې د ولسمشر دغه دریځونه ډېر زیات واقعي نه دي، دا یوازې د یو معمولی خنډ په توګه باندې یادېدلی شي، هغه د سولې خبرې وخت ځنډولی شي اما نه درولی شي او نه د خپل حکومت تداوم ورکولی شي په داسې شکل. بله، لکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د موقت یا انتقالي یا سرپرست یا بل هر حکومت اصطلاح چې یادېږي وایي چې د دوه اړخونو لانجه ده، یو ځل د حکومت یو درېیم اړخ ته وسپارل شي د یو لنډ وخت لپاره دواړو چې توافق وکړ، دغه توافق د دغه درېیم اړخ یا حکومت چې په لاس کې دی د عملي کړي او بالاخره به دایمي حکومت ته لاره ورېږي. نو که ولسمشر غني په واک کې پاتې کېږي او فقط د حکومت نوم به بدلېږي، له موقت حکومت نوم به ورکول کېږي، نو د دې ګټه به بیا څه وي؟ زه فکر کوم چې دا معنا نه لري، اصلا په خپل ذات کې دا هیڅ معنا نه لري. که موږ چې راشو چې د موقت حکومت دندې او مسؤلیتونه به څه وي، ځکه دا به هم بیا د توافق په نتیجه کې معلومیږي چې دندې او مسؤلیتونه به څه وي. تر هغې مخکې اساسي قانون ولسمشر ته ځینې مسؤلیتونه راجع کړي دي، نو ولسمشر اساسي قانون چې ملي وثیقه د هغې ته څومره احترام کړی دی چې دوی بیا د هغه توافق ته چې هغه د دوو ډلو یا د مذاکراتي ټیم د مذاکرې په اساس باندې راځي، نو خپل اساسي قانون ورته څومره مهم و. بحث دا دی چې پرته له دې چې نه دواړه اړخونه حاکم اوسېږي او نه دواړه اړخونه لرې اوسېږي، یو داسې حکومت چې درېیم اړخ هم پکې وي دلته او یو ګډ حکومت رامنځته شي تر څو مسؤلیت ولري، او دغه ګډ حکومت ته چې خلک راځي دا باید بېطرفه اوسېږي. دا طبیعي ده که د هر طرف لوري اشخاص اوسېږي او هغوی یوازې د خپلې ډلې منافع تامین کړي، نو هغه مسؤلیتونه چې د دوی لپاره وضع شوي وي هغه مسؤلیتونه به ممکن عملي نشي کړلی او بیا به ونه شو کولی چې موږ د یو ادارې جوړښت ولرو، بیا به داخلي جګړو طرف ته لاړ شو. که دا چیرې دا ټوله پروسه افغانانو ته وسپارل شي، اما که چیرې بهرنیان وي او په دغه شکل یو څه بېطرفه خلک راسي او نوې اداره جوړه شي دلته د راتلونکي یو قوي نظام لپاره هڅې وشي، نو زه فکر کوم چې دا شیان بیا ممکن دي. بیا ستونزمنه نه ده دومره ډېره زیاته، اما د ولسمشر پاتې کېدل یا د موقت حکومت تر عنوان لاندې یا د بل حکومت تر عنوان لاندې او د هغې مشري کول، زه فکر کوم دا هېڅ معنا نه لري. بله، یو بحث دا هم دی چې ولسمشر په دې لټه کې دی چې په راتلونکي هغه دایمي حکومت توافق پرې کېږي، نوم یې چې هر څه وي په هغو کې ونډه ولري. فکر کوئ چې دا ممکنه ده چې طالبان او ولسمشر غني دې په یو ګډ حکومت کې کار وکړلی شي؟ لومړی خو دا دی چې د موقت یا د عبوري حکومت نه وروسته حکومت بحث دی. موقت حکومت عبوري حکومت به 13 میاشتې وخت لري، بیا به له هغې نه وروسته یو نوی حکومت راځي او چې په هر نوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کېښودل کېږي او هغه به خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر د هغه حکومت شراکت غواړي، نو زما په باور باندې حکومت خو د سیاسیونو نه جوړ وي چې هغه د ملت لخوا انتخابېږي. د ملت انتخاب هم تاسې په تېرو ټاکنو کې ولیده او په هغه دې نه مخکې ټاکنو کې هم تاسې د ملت انتخاب ولیده او د سیاسیونو سره د ولسمشر اړیکه هم تاسې ولیدله. نو زه نه پوهېږم چې ولسمشر دغه واک په بل حکومت کې چا دپاره غواړي او څنګه غواړي. آیا دی په دې توه وبتوانېږي چې ځان د محاکمې خلاص کړي؟ که رښتیا هم موږ د عدالت طرف ته ځو، دی به د محاکمې نه ځان خلاص کړي که خلاص به نه کړي؟ آیا په افغانستان کې به دی بیا هم واوسېږي که نه دی به کوم بل خوا ځي؟ نو راځي په دغه باندې فکر وکړو. هغه څه چې
چې د ولسمشر خبره ده او هغه هیله لري چې موقت حکومت کې خو به زما سهم وي په بل حکومت کې هم زه خپل سهم ولرم، نو دا یو ډېره زیاته د خندا خبره ده تر دې چې ډېره زیاته واقع واوسي. بله، او حبیب صاحب له دې سره په دوحه کې د سولې خبرې هم پیل شوي، خو ډېرې سړې روانې دي، حتی د دواړو اړخونو ټیمونه تکمیل شوي نه دي. د دغه سوړوالي لامل څه ګڼلی شئ؟ زه فکر کوم چې لازم فشار موجود نه دی. که چیرې لازم فشار موجود ونه اوسېږي، دواړه اړخونه به هېڅکله یو نتیجې ته ونه رسېږي. نه دا چې ټیمونه به تکمیل نیسي، ځینې نور ملاحظات به دلته رامنځته شي، نو بیا هم دا اراده د بهرنیانو ارادې پورې تړاو لري د سولې پروسه، چې هغوی څومره په دغه پروسه کې جدي دي. تاسې مخکې د رسنیو له طریقه واورېدل چې د هر مذاکره کوونکي د غړي ورځنی مصرف او د هغه معاشات څومره دي. نو که چیرې مادي امتیازات په نظر کې ونیول شي، نو ممکن چې ځینې اشخاص په افغاني ټیم کې اصلا سولې ته لیوال ونه اوسېږي، بل لوری به هم ممکن ځینې امتیازات د یو اخوان اخلي، نو بیا به سوله ناممکنه وي په افغانستان کې، او دا مذاکرات به جریان لري تر کالو تر هغې نه زیات پروسه کې. اما که چیرې لازم فشار موجود وي او د بهرنیانو تصمیم هم دغه واوسېږي چې دلته سوله باید راسي، نو هم مذاکراتي ټیم جوړیږي، هم د مذاکرې یو نتیجه ملموسه نتیجه به ولري. اما بیا هم دغه پروسه په یو شکل باندې د امریکا د ولسمشر د کار تر پایل پورې اړه لري چې هغوی څنګه کار شروع کړي او د افغانستان په اړه باندې خپله ستراتیژي اعلان کړي. په داسې حال کې چې د هغوی د ملي امنیت مشاور د تیر جریان د سولې د پروسې هغه منلی دی، هغه یې تقویه کړی، تایید کړی، اما وګورو چې څومره دوی دا تقویه کوي او څومره ورته صادق پاتې کېږي. بله، او له دې سره مهاله نامنۍ هم دي، وژنې دي، چاودنې دي، خلک په ویر او ډار کې په ښارونو کې ژوند کوي، په کلو کې بمبارۍ روانې دي. د دغې جګړې تاثیر څومره دی په دغه خبرو باندې؟ فکر کوئ چې دا به د سولې پروسه ډېر منفي اغېز وکړي؟ څو شیان ډېر زیات مهم دي په دغه اوسني مذاکراتو کې. یو دا دی چې طالب هغه ادعا په اثبات باید ورسوي چې موږ واحد یو ډله یو، واحده ډله یو، او واحده ډله یو چې هغه په ټول افغانستان کې حاکمیت لري، دلته هیڅوک هم نور نشته دي. دا باید په اثبات ورسوي چې متاسفانه په وروستیو کې داسې ښکاري چې ځینې نور استخباراتي ډلې او ځینې نورې وسلوالې ډلې هم خپل موجودیت ظاهروي. دوی یوازې په هغه درې ورځني اوربند باندې د مثال په توګه باندې یادونه کوي چې هغه به ډېری خلک ورسره ونه مني. دلته لوی لوی بریدونه وشول چې مسؤلیت یې هېچا په غاړه وانخیسته. لوی لوی بریدونو کې ځینې داعش په غاړه واخیسته، اما ځینې مسؤلیت یې چا په غاړه وانخیسته. ممکن په حکومت کې دننه ځینې عناصر وي او هغه د ځینې استخباراتي کړۍ سره په اړیکه باندې ځینې اشخاص ترور کړي، ځینې خلک ووژني، ځینې چاودنې رامنځته کړي، اما یو مسؤلیت یو برخه طالب ته هم اوړي. هغوی هم دا باید په اثبات باندې ورسوي او د حد اقل د سند په توګه ولس ته په واضح ډول ووایي چې دغه برید کې زموږ مسؤلیت نه و، زموږ د موندنو په اساس باندې دغه برید فلان ډلې کړی دی. نو هغه مخالف عناصر طبیعي ده شته، او کله چې دغسې حالات چې تر 40 زیات استخباراتي کړۍ موجودې وي، دلته مختلفې ډلې موجودې وي، نو د سولې په مذاکراتو کې د جنګ شدت طبیعي ده چې هغه تاثیرات لري. حتی یو وخت به ممکن وغواړي هغه به بیا دوی کنټرولولی ونه اوسېږي طالبان. نو زه فکر کوم چې طبیعي د تاثیرات خپل لري بالته، او هغه باور چې د سولې لپاره عامه ذهنیت کې موجود وي، د دغو وژنو سره هغه باور هم د لاسه ځي. بله، تاسو د ثبوتولو خبره وکړه. طالبان ردوي چې ګواکې په دغه بریدونو کې لاس لري، حکومت یو مخ ټول بریدونه په طالبانو ورړوي. اوس څوک دي چې راتلی شي رښتیا قضاوت کولی شي چې رښتیا دې کې طالبان دخیل وو یا نه وو، یا حکومت څه ډول ثابتولی شي چې رښتیا دا طالبان وو که نه وو، یا طالبان څه ډول دا ردولی شي یوازې په الفاظو نه بلکې په ثبوت سره څه کېدلی شي د دې لپاره؟ تشویش هم همدغه نقطه کې دی. حکومت هر پړه په طالب اچوي او طالب هر پړه په حکومت اچوي، او حکومت هم ادعا لري چې مطلق حاکمیت د دوی په لاس کې دی، طالب هم ادعا لري چې مطلق حاکمیت د دوی په لاس کې دی. نو کله چې یو د یوې سیمې د یو ځای حاکمیت یو چا په لاس کې وي، هغه باید د دې توانایي ولري چې هغه په اثبات ورسوي چې دلته په واقعي معنا باندې زه وجود لرم، دلته چې کوم جرم ترسره کېږي زه مجرم نیولی سم. نو که چیرې بیا دغه ادعا دوی
یوازې په الفاظو کوي او بیا دا کار نشي کولی، نو دا خو له دې پرته چې دا معنا ونه لري چې دلته نور ډلې دي او هغه ډېرې زیاتې حاکمې دي نسبت طالبو حکومت ته، بله دا خو نشي ثابتولی. دا د اثبات لپاره یې مجرمین باید ونیول چې چا دا ترسره کړي دي، حد اقل د مثال په ډول باندې 15-16 دغه پیښې تثبیت کړي. اوس کله چې طالبان ځینې بریدونه کوي، هغه طبیعي ده چې هغوی په دې پوهېږي چې په کومه سیمه کې د دوی حاکمیت موجود دی او په کومه سیمه کې دوی څه کولی شي. نو په هغه سیمه کې چې ځینې کارونه کېږي د هغې مستندوله هم دوی لپاره به سخت نه وي. همداشان حکومت هم کولی شي دا کار ترسره کړي. اما دا چې یوازې شعاري او د کلماتو خبره وي، بیا نو دا اثباتوي چې دلته نور خلک دي هغوی دغه مخرب کارونه کوي او په افغانستان کې د سولې او ثبات اصلي مخالفین بیا هغه خلک دي. نو هغوی مخنیوی نه طالب کولی شي بیا او نه حکومت کولی شي. او هغه مذاکراتي جریان چې هم روان دی، نو هغه درېیمه ډله په دلته موجوده نه ده، نو مذاکرات هم نتیجه نه ورکوي په دې برخه کې. بله، او د وروستۍ پوښتنې په توګه حبیب صاحب، دغه د سولې پروسې ته څومره هیلهمن یې فکر کوئ چې بالاخره به مثبته پایله ولري او څومره وخت به ونیسي ستاسو په نظر؟ ځکه چې خلک ډېر زیات ویرېدلي، زیانمن شوي او غواړي دغه پروسه زر یوې نتیجې ته ورسیږي. زما د شخصي باور دا دی چې هیلهمنتیا ورته شته، بیخي په مکمل ډول باندې ناهیلي نه یو د سولې پروسې نه. اما تشویش په دغه نقطه کې لرو چې بهرنیان به په دغه برخه کې څومره زیات صادق اوسېږي. طبیعي ده چې افغانان سوله غواړي، که هغه طالب دی هم سوله غواړي او که هغه د حکومت پلوی دی هغه هم سوله غواړي. اما په حکومت کې ځینې عناصر دي چې هغه د سولې مخالفت کوي. اما امریکایانو بالخصوص او د دوی د متحدینو فشار که موجود نه وي، زه فکر نه کوم چې دلته د سوله راسي. دلته د هغه سوله راسي چې موږ او تاسې هیله لرو. تر څو چې هغوی په دې باندې تصمیم نه نیولی، زموږ همسایه په دې تصمیم نه نیولی چې په افغانستان کې د سوله راسي او اړخونه چې دوی مؤثر پرې واقع کېږي هغوی پرې وعده رانکړي چې زر دغه پروسې او نتیجې ته ورسي، نو نه یوازې دا چې سوله به رانیسي، حالات به تر ډېرې هم ښه نیسي. نو زه د دې هیله لرم چې د واقعي سوله افغانستان ته راسي او هغه متحدین چې په افغانستان کې د سولې او جنګ کې شریکان دي هغوی لازم فشار په اړخونو وارد کړي تر څو موږ یو باثباته افغانستان له ښاغلي شیرین خان حبیب په مننې د نوې لار خپرونې درنو مینوالو. نننی بحث مو همدومره و. تر بیا ښې چارې. الله مو مل شه.